محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خلق قرآن مني او دغه حدیث نه مني؟ دا تا کې عقل شته چې د رسول حدیث دی ومنلو نو الله به د الله په کتاب عمل کولی شي. من یطیع الرسول، چا چې د رسول خبره ومنله، د رسول خبره کوم ځای کې د حدیث کې فقط اطاع الله، نو یقینا دی به د الله خبره الله مني. دا قرآن چې د رسول خبره نه مني نو قرآن کوم ځای نه مني؟ بیا د قرآن چې قرآن دی چا په خلق قرآن دی؟ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خلق قرآن مني او دغه حدیث نه مني؟ دا تا کې عقل شته؟ دین په ځای پرېږده چې ایمان درکې شته که نه؟ عقل درکې نشته. ایمان او دین خو لرې خبرې دي چې ته لا د دین او د ایمان خبرې کوې. عقل درکې نشته، انسانیت لا نه راغلی چې په دومره عامه خبره ته نه پوه شوې چې اخر دا کتاب نازل په چا و؟ چې په چا نازل و؟ هغې معلم و، هغه مونږ ته تشریحات پریخي دي. الحمدلله صحابه کرام رضی الله عنهم یو معاشره قائمه کړه د دې قرآن مطابق، او هغه معاشره که ته ګورې د هغې تفصیلات احادیثو ته لاړ شه، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښکلې یو ښایسته معاشره به ته ووینې د مدینې چې څنګه یو معاشره تشکیل کړه ده. په هر عمل کې تا ته نمونه پرته ده. والحمد لله علی ذلک.